Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 12 Biology da badi ke topic te the topic introduction tas to koma چې nervous disorder and diagnostic test. Nervous disorder مطلب دا دی چې کوم چې زموږه central nervous system نه زموږه brain او spinal cord او کوم چې زموږه peripheral nervous system نه کوم چې nerves دي په کوم nerves په کوم لارو باندې چې د دماغ ته میسج دي نو یو central nervous system او peripheral nervous system کله چې بدی کې خرابتیا راشي دا چې کله خپل کار پریدي نو دې ته مونږ وایو نروس ډیس آرډر یا په سنټرل نروس سیستم کې وایي چې د خپل کار په صحیح طریقه باندې نه کوي هغه ته مونږ وایو نروس ډیس آرډر اینڈ ډایګنوستیک ټیسټ او بیا د دې علاج چې دی هغه به څنګه ممکنه وي اوس دا نروس ډیس آرډر چې دا سړي نو نروس ډیس آرډر دا دی چې ډیزیز اف نروس سیستم ار کالډ نیورولوژیکل ډیس آرډر یاد ساتئ کوم چې زموږ سره سنټرل نروس سیستم دی یا زموږ سره peripheral nervous system دی کله چې په دې دوه کې څه مسلې راشي او دا غي د وجې نه موږ ته څه بیماری لګي زموږ دماغ ته څه مسله راځي نو دا بیماریان ته موږ وایو نیورولوژیکل ډیس آرډر دا ټکی چې د ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ د امډیکیټ لپاره د یاد ساتئ چې پرس کراشي سنټرل نروس سیستم کې څه مسله راشي نو دا ډیزیز څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي نیورولوژیکل ډیس آرډرز اوس دا ډیس آرډر څنګه راځي دا ډیپند کوي په پرایمري لوکیشن چې کوم افیکټ شوی دی مطلب دا دی چې زموږ د دماغ یو حصه ده هغه څه فنکشن چې کنټرول کوي زموږ د دماغ د کوم شاته حصه چې دا یو فنکشن کنټرول کوي مخه د چې کوم حصه ده دا بل فنکشن چې هغه کنټرول کوي نو ډیپند دا خبره د انحصار په دی باندې کوي چې بیماری به څنګه راځي بیماری به راځي په لوکیشن په حساب باندې کله دې چې زموږ سره د دماغ د حصه دا یو فنکشن چې کنټرول کوي دی باندې اثر راغی نو دا به هغه کار چې هغه به پریزم او جسم کې هغه کار به بیان کیږي خبره و چې دی ولونټری چې دی هغه به اوسي نو سو په افیکټ کوي لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې سنټرل نروس سیستم او پریفرل نروس سیستم وس کمی بیماریان چې راځي کوم ته چې موږ نیورولوژیکل ډیس آرډر چې دی هغه ته موږ وایو نو هغه زموږ سره سوي 1 2 3 4 5 ازم سره 5 په دې باندې موږ جوړ لیکچر در کوم په دې 5 باندې 5 لیکچر چې دی تاسو ته کوم د چپټر به ختم شي سیمپ انټروډکشن د دویم چې دا څنګه یو زوم سره ویسکولر سټروک دی ویسکولر سټروک دی ته وایي چې کله زړه ته چې کومې لارې تللي په کومو لارو باندې چې دا وینې ځي زړه ته او زړه ته د دې وینې د سپلای چې دا هغه کله بند شوه نو دې ته مونږ وایو ویسکولر سټروک بل زموږ سره دی مینینجایټس دې ته ویل کېږي زموږ د برین نه چاپېر یو پټ موجود دی یو لیر چې دی هغه موجود دی هغه ځای کې چې کله مسله راشي نو هغې ته بیا مونږ مینینجایټس ډیس آرډر چې دی هغو ته مونږ وایو بل زموږ سره برین ټیومر دی برین ټیومر دې ته وایي فرض کړه زموږ سره برین دی د دې څخه سیرونه چې دي هغه ابنارمل ډیولپمنټ چې دی شروع کړي ابنارمل گروث چې دی هغه شروع کړي هغه د ځان سره نور سیرونه چې دی هغه خرابوي نو هغه کینسر ټایپ ته چې دی هغه ځي نو دغه ته موږ برین ټیومر وایو بیا زموږ سره هیډیک دی هیډیک چې دی دا زموږ کوم نیک چې دی او بیا چې زموږ کوم سر دی دې باندې چې کله درد راځي نیم سره درد چې دی هغه ته مونږ وایو په پوره سر باندې درد راځي یا زموږ صرف د شاته کبره چې د بدی باندې درد راځي نو بیا سړی وایي ماله 2 پیناډول ډبلې راکړه یا ماله سورچې پوښ کړه چې زما د سر دا درد چې دی هغه ښه شي دا څنګه راځي دا هم زموږ سره نیورولوژیکل ډیس آرډر دی او بل زموږ سره الزیمر ډیزیز دی الزیمر ډیزیز هم زموږ سره دا دی چې د برین سره حصه چې دی هغه زموږ سره ډیمیج شي نو د هغې د وجې نه د برین سره حصه چې دا بیا کار نه کوي زموږ جسم چې دی سپارټس داسې دي چې هغه بیا د کنټرول چې دی بهر وځي نو په دې کې صرف اهم خبره دا وه چې کوم سنټرل نروس سیستم او پریفرل نروس سیستم کې چې کله څه مسله راشي د هغې د وجې نه دا مسلې راځي او دې ته په جمع باندې موږ وایو نیورولوژیکل ډیس آرډر په دې باندې زه تاسو له انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې تاسو له 15 لیکچرې چې دی هغه تاسو له کومه تاسو چې دی ګورئ تاسو د چې دی په وخت باندې بیا د ویډیوګانې چې دی میلاوي تھینک یو